هر یو شی ټیک شي پکې تمام بیماریان خدای ختمې یو ټایم ټیبل جوړ شي کنه ټایم ټیبل جوړ شي خو زبردست احساس پیدا شي په خلکو کې د غریب غربت سره د امداد باندې او حضور علیه السلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د ایمان په حالت کې د ثواب په نیت باندې د رمضان المبارک دا روزه ونیوي مخکینی تمام ګناهونه ورته خدای معاف ماشاءالله جی بل حدیث مبارک کې راځي للصائم فرحتان روزهدار لپاره دوه خوشحالیانې دي فرحة عند فطره یو خوشحالي د افطارۍ په وخت کې روزه ماتي وفرحة عند لقاء ربه بل خوشحالي به خدای د خپل ملاقات کې دته ورکوي نو یو خو په دې افطارۍ کې دا خوشحالي ده چې قسمه قسمه خوراکونه پراته وي د غریب په درستخانم دي صحیح هر یو چیز پس د هغې نه چې د تمام ورځ لږ او تنده تېره کړې ده د دې د وجې نه ګور په حدیث مبارک کې دا هم راځي چې د انسان د خولې نه بوی خیږي جی بالکل د لوږې د وجې نو مسواک خو جایز دی خو وایي د مازدیګر ټایم کې د بیا نه وایي ځکه خدای پاک ته د خپل بنده د خولې دغه کم بدبوی چې راځي د لوږې د وجې دا ورته د مشکو د عنبرو نه هم زیات خوښه وي ماشاءالله نو د روژه ماتي په وخت کې یو خو خوشحالي ده د خوراک د څښاک خو عظیم خوشحالي په حدیثو مبارکو کې راځي مختلف روایات دي په یو کې راځي چې د هر روزه ماتي په دوران کې الله پاک او یا زره جهنميان جنت ته داخلي ماشاءالله دمره بخنه وته کی د رمضان المبارک وي په هر ورځ کې 1 لاکھ خلک خدای بخي ماشاءالله نو هر شپه او یا زره یا شپېته زره جی دغه رنګ د ورځ 1 لاکھ و چې بیا د جمعې مبارک شپه راشي یا د جمعې مبارک ورځ راشي په بعض احادیثو کې راځي چې په هر لمحه کې خدای دا 1 لاکھ بخي ماشاءالله او بعضې کې وایي چې دا ورځې چې ټوټل کی او سمره تعداد راغلی دمره په د جمعې په شپه یوازې خدای وبخي دا رمضان المبارک بیا دا سلسله روانه ده همدغه رنګ په هره شپه کې 18000 او 10000 1 لاکھ د ورځې او چې داسې جمعې شپه راځي د هغې ټوټل او چې بیا د اختر شپه وی راشي نو هسې هم خوشحالي وي نو چې په ټول رمضان المبارک کې سمره خلک بخلی شوي په د یو شپه بیا دمره تعداد وبخي ماشاءالله بیا د اختر ورځ چې راشي او کله خلک مسجد ته راشي نو الله ته خو هر څه علم دی خو بیا هم د فرشتو ته وایي ځکه د فرشتو اعتراض کړی او چې دا ولې پیدا کېدی به فساد کوي نو ورته وایي دا خلک خو راغلي دي مسجد ته او عیدګاه ته دا څه راغلي دي یا الله تا ته خو پته ده خو دوی خو مزدوري وکړه یو میاشت عبادت یې وکړه دیاړی له راغلي دي څه غواړي یا الله جنت غواړي جنت یې صحیح کړی وایي نه دی صحیح کړی که صحیح کړی بیا خو بیا ډېر غوښته فرشتو ته وایي ګواه اوسئ دی چې جومات نه وځي دا ټول ما بخښي ماشاءالله جی لکه دمره د خدای د طرف نه دا مهربانیانې جنتونه کولاو دوزخونه بند هر عمل ثواب الله پاک دا نفلي ثواب تعالی په فرضي درکوي نفل په فرض باندې او که فرض دی کو یو پاویا دی مثال په تور باندې یو سړی 15 وخت مونږ یو کو ناسو 15 وخت دی او دلته ول پاویا باندې ثواب ماشاءالله دمره ثوابونه وشي خپل موږ خپل ثواب دی تا پک یو قران کریم ختم کو الله پاک بداو یا زرا چې 70 زلتا تا ختم کړو تا ته ثواب ملایي دا چې په رمضان المبارک کې په ختم کې خلک بعضې وایي چې نشم ودرېدی نو تا ته شریعت وایي چې ته کمزور نه شو درې کښېنه تلاوت وره ځکه چې په هر یو حرف خو تا ته اسم 10 نیکۍ ملاویږي په مانځه کې تا ته یو حرف باندې 100 نیکۍ ملاویږي چې ته مقتدي نو تعالی به خدای د امام ډبل ثواب درکوي تا ته باجرونه درکوي نو ته چې دا نیکۍ را جمع کړي او بیا په دې کې به داسې شپه هم راځي که نه لیلة القدر سے بہر خو نه دی کنه جی بالکل یا په ابتدا کې یا په مس کې یا په اخر کې زیات روایت د اخیری دي د اخیری په نو چې مسلمان به حیثیت مسلمان مسکی رو جماعت په لیلة القدر کې راغو دا غي ذکر او اذکار په لیلة القدر کې راغ د ماخام موس په کې راغ نوافل راغ ماسختن موز راغ تراویح پس راغې د سحر جمع پکې راغه تر اشراق پورې نور راختو پورې دا ټول ثوابونه ټول عبادت ورکې راغله دا د هغه زرو میاشتو نه زیات ثواب الله پاک د خپل بندگانو ته ورکوي یعنی که او وایو چا مشرانو په دعا غوښته چې خدای اوش په اوچه مو وبخي نو چې چا باندې رمضان المبارک راغ بس الله دته بخنه نصیب کړي ماشاءالله جی ګرانو کتونکو د رمضان المبارک خصوصی میاشت سره خصوصی پروګرام د رمضان المبارک اهمیت افادیت او د دې فلسفه او د دې ثوابونه اجرونه په دې باندې موږ نن خپل یو کوشش کړی دی چې تاسو یې مورئ
کم ملګرو چې دې نه مخکې پروګرامونه اورېدلي د رمضان المبارک مختلف چینلونه تاسو اورئ علما کرامو نه اورئ او نن د قاري صاحب چې کومې خبرې د رمضان المبارک د دې د اجرونو د ثوابونو او یو موقع ده د الله تعالی طرف نه مسلمان دپاره نو پکار دا ده چې مونږ په دې باندې زړه ډېر زیات خوشحاله ساتو په دې باندې د دې اهتمام مونږ ډېر زیات کوو د الله تعالی شکر وباسو او د روژې چې کوم اصل غرض و غایت دی چې هغه مونږ ته الله تعالی نصیب کی زو قاری صاحب ته او مخکې د رمضان المبارک په هکله قاری صاحب ډېره عظیمه میاشت ده ثوابونه تاسو د احادیث مبارکه په رڼا کې هم ډېر زیات تاسو بیان کړل د روژې اصلي فلسفه څه ده چې